په دې وادي کې اوبه داسې غږ کوي لکه د ژوند یوه خوږه نغمه. علیکم، بخیر راغلی. زه محمد اسحاق، تاسو ګورئ ډسکور پښتونخوا. په دې وخت کې روان شوم د بلو واټر نه او راورسېدم د اتروډ نیمې لارې ته. د په لاره یو ښایسته سپاټ راغی، تاسو سره ښایسته سپاټ شریک کړم. تاسو وګورئ. دا لار سیده اتروډ ته وځي. موږ وځو اتروډ طرف ته. تاسو ته به د اتروډ ښکلې او ښایسته نظارې ښیو. زموږ سره اوسئ، ولاګ تر اخره وګورئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. کاریال صاحبان دي روان دي ګبرال ته ختم دپاره. دا ماشومان دي خپلې کپړې وچې لامبو له راغلي وو. په دې وخت کې زه کنۍ کلي ته راورسېدم چې په اتروډ ویلي کې راځي. جومات جوړ شوی. په دې وخت کې زه د مکه جیل ته راورسېدم. تاسو کتل چې څومره ښکلې ښایسته نظاره ورکوي او دې نه بیا په دې طرف باندې اتروډ دی. انشاءالله ماشاءالله ګورئ، مشر د اوبو منځ کې په کټ کې ملاست دی، څومره خوند کوي. دا د وطن نظارې دي. راشئ خپل وطن وګورئ، دنیا ته وښایئ. کالام نه راځئ نو دا په لاره باندې راځي. تاسو وګورئ چې ډېره ښکلې او ښایسته نظاره ورکوي. مخامخ چې کوم علاقه تاسو ښکاري دا د ثمر باغ، دا په وادي اتروډ کې راځي. ریور پارک هوټل دی د روډ سیند په غاړه باندې، ډېر ښکلی دی. راځئ دننه ورته ځو، تاسو ته د نظارې شریک کړو. چې کله تاسو اتروډ ویلي ته ځئ که نه، دا هوټل په لاره باندې راځي. تاسو وګورئ زه بر طرف ته راوختم او د بر نه تاسو لاندې نظاره ښیم. ویلکم ټو وادي اتروډ. په دې وخت کې زه اتروډ ویلي ته راورسېدم. دا د اتروډ ویلي انټرس دی. او په دې وخت کې اتروډ بازار ته راورسېدم. دلته هوټل ته رالم، روټۍ خورم. روټۍ نه پته د دوی شاهي باغ ته انشاءالله. کوچنی دی، دا پکې مشر دی هوټل والا. دا ټول په اتروډ کې راځي. تاسو کتلی شئ چې د وطن څومره ښایسته نظارې دي.